السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې ګډ وډ خوبونه وینم د خونې بام مې نه وي یا مې خونې اور اخیستی. محترمینو د خوبو متعلق به یو اسانه لار در وښیم. جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی رالی رأیت فی المنام وایي په خوب کې مې ولیدل سر مې پرې سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې وخندل او دا یې ورته وویل په خوب کې شیطان بازۍ در باندې وکړي دا بل چاته مه وایاست. او په بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا رأى احدکم ما وایي که مو یو خوب ولیدی ښه خوب نو ښه چاته یې ووایاست او که مو دی خوب ولیدی چې هغه مکروه خوب و بد خوب و مثلا لکه یو څوک غاښونه مې وتلي دي باران په ګوره مې وایي وله خو یې څه راکېږي خو په معنا پسې ځي باران ودرزي او په یو ډوله کې وولېږي وله خونې مې اور اخیستی و خو په معنا پسې ځي باران په ځان پورې اریان یې وله یو څه راکېږي درزي یو څه په وسي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کوم بد خوب ولیدی نو تاسو اعوذ بالله ووایاست د شیطان له شره څخه پناه وغواړئ او دا چپه طرف ته یا داسې توکي ناړې توکي بس خوب لاړئ حقیقت یې ختم شو. حدیث 4612 او دغه رنګه حدیث 4614 مرقات صفحه 490 کتاب رویا جلد نمبر 8. نو ښه خوبونه که مو ولیدل ښه تعبیر ورکوئ بد خوبونه که مو ولیدل چې په اړخ باندې اعوذ بالله وایاست ناړې توکي بس خوب ځي معنا او حقیقت نه پیدا کوي. او دغه رنګه بل خور خو وایي خوبونه نه وینم مور مې مړه سوې ده څونه وخت کېږي خیراتونه هم کوم نفلونه هم کوم وایي دا نورې خویندې راته وایي چې ته ستا څخه مور راضي ده خوشحاله ده ته په خوب نه وینې. دا هم غلط خبره ده محترمه دا خوب لیدل ونه لیدل دا د الله جل جلاله کارونه دي خو البته خوب دپاره خپله دعا سته او بیا موږ در واستوو او دعا چې وایاست الله جل جلاله به ښه خوبونه در باندې ویني. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.